د اسلامي امارت د واکمنۍ له یوې پریکړې څخه د افغانستان د ملایانو انکار. په هیواد کې د نوموړې واکمنۍ یو خطرناک اقدام د ځینو دینی عالمانو توند غبرګون راپارولی دی. دا چې ملایانو د دغې واکمنۍ کومه پریکړه ننګولې، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو د ځینو دینی عالمانو توند غبرګون راپارولی. د ولی الله لبیب په نامه یو دینی عالم د انټرنیټ بندېدو له کبله پر طالبانو سختې نیوکې کړي دي. نوموړي ویلي، موږ حق لرو چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د دغه کار د شرعي دلیل په اړه پوښتنه وکړو. ولی الله لبیب چې د البیروني پوهنتون د شریعتو پوهنځي مشر هم پاتې شوی، په خواله رسنیو کې فعال دی او وخت ناوخت پر طالبانو توندې نیوکې کوي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له اسلامي او دینی پلوه انټرنیټ حرام نه، بلکې د طالبانو خپلسرې وژنې حرامي دي. نوموړی وایي له اسلامي پلوه د نجونو د ښوونځیو تړل، د متقاعدانو د تنخواو نه ورکړه، تعصب، خپلسرې وژنې او د بډو اخیستل هغه حرام کارونه دي چې په خپله طالبان یې کوي. دغه دینی عالم همدارس په حکومتي دندو کې د طالبانو پر ګمارونو هم توندې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې په دولتي څوکیو د ناپوهه کسانو ګمارل حرام عمل دی، خو طالبان دا کار کوي. که څه هم طالبان وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره یې په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی، خو ښاغلی لبیب وایي چې په شرعي چارو کې یوه موضوع د ګټې او تاوان پر بنسټ محاسبه کیږي. د نوموړي په خبره ډیری خلک د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي، د سوداګرۍ چارې، د مسافرو حال احوال اخیستل او په ټوله کې له نړۍ سره اړیکه د انټرنیټ په برکت کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.